که نگوییم که من امروز از قوم تاجک هستم و میایم به عنوان کدام بخیلی حرف براتان میزنم. ولی شما انتخابات دست کم گرفتین؟ معذرت میخوایم دکتر تاجک، بفرمایید. از زواج خو تقریبا 3 سال در میدیا صحبت جمهوریت هم میکنه و اساس جمهوریت انتخابات است دیگه. اساس جمهوریت انتخابات است، ولی هر کسی که آقای زواک میاد رئیس جمهور خطاب میکنه، انتخاب نه خطاب میکنه، هیچگاه آقای زواک نگفته برشان که آقای محترم این کلمه را که خودت این مسئولیت بزرگ 45 میلیون مردم که به گردن من میندازی، این چیز کم خورده نیست که من این را قبول کنم و مردم هم این نادیده و خوانه. دقیقا این خوابهای تیک تاکی را که 4 تا جوان میبینه خودت هم میبینی. ګورئ نه غوږ ونیسئ. اول خو ډیره زیاته مننه نه غواړم ډیره زیاتې اوږدې خبرې وکړم. لومړی خبره خو دا درته غواړم وکړم چې په ټیک ټاک باندې نه زه ولسمشر یم او نه د ولسمشرۍ دعوه مې کړې ده، نه مې د ولسمشرۍ هغه د افغانستان د اساسي قانون عمر پوره کړی. دا په ټولنیزو رسنیو کې بیا په ټوله نړۍ کې یو څوک به د یو چا خوښېږي یو لقب ورته ورکوي او دغه لقب د افغانانو راکړی. په دې باندې ما دعوه نه دی کړی چې زه د تاسو ولسمشر یم. له تا نه بدتر ته مانه په پردي هېواد کې پروت یې او یو ټول په مهاجر او مسافر یو، د موږ د څه شي ولسمشري. خو دا ټولې کیسې دي. خو دا چې ولس مینه کوي دا بېله موضوع ده. راځم هغه یوې خبرې ته د ځواب در کوم، ځکه نورې خبرې د فکر کوم پوښتنې نه وي، هغه ټول وضاحتونه چې تا ورکړل. هغه کومه خبره چې دې وکړله چې د تاسو او د طالبانو د دو دغه جامې د دو خبرې زه خو د احمدشاه ابدالي لمسی یم او زه دقیقا زه لونګۍ په سر وم. که ته به لونګۍ مه په سره وه ځکه چې حقاني په سره یې، دا خو بیا ډېره غلطه خبره ده. هسې که دا ډول مثالونه زه ورکوم، په افغانستان کې مشخصو قمندانانو عجیبه سټایلونه کول، خپل په سر باندې یو رقم ته یو شی کېښوده، بیا همغه قام یم پسې همسې ځي. زه اوس د هغه د کړنو پر بنیاد باندې، د هغه د مشر د کړنو پر بنیاد باندې زه پر تاسو باندې نیوکه وکړم په نور قوم باندې؟ نه، هیڅکله هم نه. ګورئ زما په قام کې بل شک پرته طالبان یي. دا چې اوس په افغانستان کې حاکمان دي دا بالکل پښتانه دي، خو ما یې ملاتړ نه دی کړی. خو ستونزه په څه شي کې ده چې ای کاش چې څوک ما کې زما په پښتنو کې هغه آزاد فکر ول. غازی امان الله خان خو تاریخ تاسو مخ ته پروت دی، هغه خو طالب نه و، هغه خو مجاهد نه و، هغه خو ډیر آزاد خیال انسان و، هغه خو یو متمدن افغانستان غوښته. چا ورسره طالباني عمل چا ورسره وکړه؟ پښتنو وکړه؟ دروغ خو نه درته وایم. ډاکټر صاحب نجیب طالب و؟ نه. در مورد امان الله خان شما وقت صحبت میکنین به هیچ عنوان 94% نفوس افغانستان که مسلمان هستن حق ندارین بالایشان تحمیل کنین طرز لباس پوشیدن امی شکل که گفتین وقتی که تکرای پسر میکنه یا من نواسه کیستم گفتی. هیچگاه مردم افغانستان غیر از اقوام پشتون، شما فکر میکنین بغیر از اقوام پشتون دیگه اقوام افغانستان مسلمان نیستن. واضح هست که در برابر کسی که مانند امان الله خان آزادی غیره. من یک روز برای خانمای تیک تاک گفتم شما یک مبارزه میگیرین، من این لحظه بالای خانم مهریار صدا میزنم. یو پښتنه زه غواړم چې دلته موږ او تاسو دغه کنټرډکشن خبرې ونه کړو. دختې تاجک زه تا نه 2 پوښتنې کوم. ملا صاحب عمر دا د یو پښتون په صفت تاسو د دغه هیواد خادم او خدمتګار بولئ که غازی امان الله خان د یو آزاد خیال انسان په توګه دغه دواړو کې اردوتایشانه اردوش به نحو مختلف مملکت مرا خراب کرد. مثلا استاد محترم اوبت خیبر در فارسی از فکر من رفتن چی میگن؟ امی اضافه روی امان الله خان اجاب را در قانون نکرد. دختر تاجک بسیار معذرت میخوایم سارا جان، امان الله خان حق پذیر نداشت که در افغانستان اجاب من نکنه، مانند که طالب‌ها در افغانستان به زور کار میکنن. زه غواړم دلته یو خبره غواړم دختر تاجک نه زه پوښتنه وکم. غازی امان الله خان هم تا د پاره د منلو وړ نه، د ملا محمد عمر هم د منلو وړ نه. مهرباني وکړئ تاسو ماته داسې یو شخص معرفي کړئ د خپل په ژبه مو چې په دري ژبه خبرې کولې او د تاجک او شریف قوم پورې تړلی یو شخص راوښایي چې هغه زه وایم چې واقعیت چې د دغه دواړو نه هغه ډېر معتدل انسان. مهرباني وکړئ.
حالا اگر شما در سن ما به او اندازه نمیکشه که ما بیایم از حکومت امان الله خان الای فعلی گپ بزنم. اگر از دیدگاه ما تماشا نگاه میکنی یا مثلا مثال میخوایی، ما در دوره حامد کرزی بیشترین تجربه زندگی خود حاصل کردیم و وارد دانشگاه کابل شدیم، مکتب تمام کردیم. شما ببینین بزرگترین خدمت را که برمه دختر تاجک انجام داده از دیدگاه ما حامد کرزی است. به خاطر چی؟ او حمید کرزی دختر تاجک حمید کرزی د پښتون په صفت ما د پاره هغه د دې خور یو خاين ولسمشر و. حالا اگر خودت میگی خائن بود ما به ای چنوان گفتنی ندارم. حتما بود، بله. اگر حامد کرزی خائن نمی بود، در بدل از اینکه من مکتب خواندم، دانشگاه خواندم، خیلی جوانارم از دست دادم، خیلی جوانارم اردوی خود از دست دادم. بله اینا واقعا شما میگین دقیق میگین. ولی من چی میگم، شما بر من یک مثال بتین. آیا استاد لمر و یا برادرای عزیزی که در اینجا